الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محترم معزز ورونو او خويندو، ایوه خور پختنه کړې ده چې زنانه چې غسل کوي د هغې د سر ویښتان دا به ټول لندوي که نه؟ که د سر په ویښتانو کې څه حصه وچه پاته سي یا بعضې ویښتان وچ پاته سي، غسل صحیح کیږي که نه؟ محترم خور، ستاسې په جواب کې به ووایم چې که د نارینه ویښتان وي که د زنانه، نو د هغې پریولل لندول په غسل کې فرض دي. د دې نه پرته که پاک نسي او لنده نسي په غسل کې، غسل نه صحیح کیږي. حتی چې د ټول سر په ویښتانو کې یو ویښته وچ پاته سي، بیا هم غسل نه صحیح کیږي. د زنانو په ویښتانو کې دوه اقسام وي. یو دا چې بعضې زنانو ویښتان کوڅۍ کړي وي، نو هغه که خپلې کوڅۍ خلاصې نه کړي، صرف د ویښتانو بیخو ته یې اوبه ورسېږي، د هغوی غسل صحیح دی. دویم قسم هغه دی چې ویښتان یې پرانستلي وي، ویښتان یې خلاص وي، کوڅۍ کړي یې نه وي. د هغې حکم دا دی چې ټول ویښتان به پریولي، په غسل کې به یې لندوي. که چیرې په دا ټولو ویښتانو کې یو ویښته وچ پاته سو، غسل یې نه دی صحیح. ځکه فرض دا ده چې د سر ټول ویښتان چې کم خلاص دي، کوڅۍ نه دي، هغه به لندوي. الدر المختار کې راځي چې اما المنقوذ فيفرض غسل كله اتفاقا. هر چې هغه پرانستي ویښتان وي، خلاص کوڅۍ نه وي، نو په اتفاق باندې د هغې پریولل، د هغې وینځل فرض دي. نو دې سره باید ډېر احتیاط وسي. بعضې کسان به ډېره توجه نه ورته کوي. ما مخکې درته وویل چې د ټول سر په ویښتانو کې که د نارینه وي که د زنانه، چې کم خلاص وي په هغې کې یو ویښته یا په بدن کې یو بل ځای لږ شانتې وچ پاته سي، غسل یې نه صحیح کېږي. او د هغه چا چې په ګوتو بیا ګوتمیانې وي او یا څه نور ځایونه یې پټ وي، نو هغې ته باید ډېره پاملرنه وشي. حتی په غوږونو کې باید ګوتې وښوروي. دغه شان نامه چې کومه ده یا نوح چې ورته وایي، دا باید ښه توجه ورته وسي. که په بدن کې یو ځای وچ پاته سي، غسل نه صحیح کېږي. الدر المختار على هامش رد المحتار، جل اول صفحه 153. مطلب في ابحاث الغسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.